اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول هغه بس را روان دي شاته آیتونو کې مونږ وی چې کم خلک علم پټي بنی اسرائیلو کې اهلی کتابو چې کم علماء د بنی اسرائیلو نو په تورات انجیل کې چې سره غلی دا بدیو پټول نو کتمان علم دی ته چې یو عالم ته یو مسله معلومه ده چاته تاسو کوم د ته پته د بل چاته نشته او دی هغه مسله نه بیانې نو د دې دا وعید دی بیا البته که نور علماء تم خلکو ته داغه پته ده که یو عالم نه بیانې نور بیانې نو بیا خیر ده نو دغه کار به د بنی اسرائیل علماء کو الله فرمایي د آیت کې چې کم خلک توبه وکړي او خپل عمل اصلاح وکړي او بیانې بیا یعنی حق نه پټي بلکې بیانول شروع کړي دا داسې خلک دي چې زبر دي توبه قبلوم مخکې دغه هغه خلک دغه استثناء کړي و الا الذين تابوا کې 160 نمبر آیت کې چې کم خلک یعنی توبه وباسي مخکې به علم پټو وسنه پټي پدې کې وسغه ان الذين كفروا یقینا هغه کسان کفرو چې کفر وکړو و ماتو او مړ شو وهم کفار نو دیو کافرانو یعنی کوم خلکو چې توبه وست خپل اصلاح وکړن الله وزه خو به داغه توبه قبول کم خو پدې کې چې کم داسې کسان دي چې هغه کفر وکړو او د کفر په حالت کې وته بیا مرګ راغی اولئک نو دا کسان دي علیهم چې بدوی باندې لعنت الله لعنت د الله تعالی او الملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د ټول خلقو د ټول انسانانو په دوی لعنت ته زکه چې دیو چې دینو کفر وکړو او هم د کفر په حالت کې وته مرګ راغی نو په کافر باندې چې دینو لعنت وی نو دا د الله په لعنت ته د فرشتو د ټول انسانانو خالدین فیها دوی به همیشه په دغه کې په دغه لعنت کې عذاب کې او دوزخ کې به همیشه پراته لا یخففون بشس پکول عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکول شي نه به عذاب سپکیږي ځکه د دیو فیصله په پاول ځل باندې شي چې دا چونکې د دنیا نه د کفر په حالت کې راغلی بس سیده چې د جهنم نو د دیو نه به عذاب نه سپکول کیږي سو کې سفارش نشي کولای رعایت به ورسره نه کیږي ولا هم ينظرون نه به ته مهلت ورکول شي چې ځخ په صفائی وکړه صفائی د پکې ضرورت نشته ځکه چې دا د دنیا نه کافر راغلی و الهکم اله واحد او معبود ستاسو یو معبود دی نمکی مشرکانو 360 بوتان ځان لچې دینه جوړ کړیو کنه نو کله چې اسلام عقیده دار اغلا د اسلام دعوت او پیغام داو چې نه معبود به صرف یو الله نو ته دا خبره ناشنا ښکارې دی اجعل الالهه اله واحد د دې دومره خدایانو نه چې دینه دا پیغمبر یو خدای جوړي چې دا ټول نه مني او یو چې دینه خدای یو دی و ان هذا لشيء عجاب دا هډه عجیب خبره ده خوي نو دا د مکی مشرکین ته داغه 360 په مقابله کې دا یو دا وته ناشنا ښکاري د الله فرمایي نستاسو معبود هم یو معبود دی د ذات په لحاظ سره د صفاتو په لحاظ سره هغه ته چې دینه هر قسمه توحید الله تعالی لره ثابت دی چې هغه یوازیواله یو دی لا اله نشته څوک معبود الا هو مگر هغه الرحمن الرحیم او بخون کې مهربان دی نو په دې آیتونو کې د هغه خلکو الله تعالی چې دینه سزا بیان کړه چې کوم خلکو د خپل ګنا نه توبه ونه کړه بلکې هم په دغه کفر باندې پاتې شو او د کفر په حالت کې وته بیا مرګ راغی نو په هغه باندې الله د فرشتو د ټول انسانانو لعنت دی نو په کافر باندې لعنت جایز دی نه دا مسله عالمانو چې دین راوستلی ده چې چا باندې چې کوم غیر کافری کنه مسلمان باندې لعنت کول چې لعنت دی پتا باندې کنه یا پتا باندې لعنت شنو دا جایز نه دی ځکه چې لعنت صرف لعنت مطلب دی چې د الله تعالی د رحمت نه چې دین لري کېدل یا څوک لري کول نو کومنګ چاته و چې پتا دی لعنت شي د دې مطلب دا چې مونږ وایو چې د الله د رحمت نه دی تلری شي نو د مسلمان کار خو د الله رحمت ته خلق نږدې کول دي کنه لري کول نه دي البته چې کوم د کفر په حالت کې کم خلق مړ دي لکه فرعون دی ابو جهل دی کنه څومره چې د غړ کافران د تلی دینو پاغي باندې ولعنت مونږ زکه کولای شو چې هغه مونږ ته پته ده چې د دنیا نه د کفر په حالت کې تل نه د کفر په حالت کې په کافر باندې لعنت صحیح دی اوس کوم ژوندې کافر دی نو پاغه باندې وایي شری مسله ده د عالمان فرمایي چې پاغه باندې لعنت مکوئ ځکه چې کې دې شي ایمان وته نصیب شي نو کافر هو دا خو مسلمان لعنت شو بیا کنه کې ایمان بلهدا کافر باندې لعنت چې دینه کول شي مسلمان باندې لعنت نه دی پکار دین علاوه چې کم دي سي د ګناه کار کې یا ګناونه دي مطلب چې قران کې دی لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې د الله لعنت وینم موږ دا غسی وایو چې دینه په دروغجنو دي د الله لعنت وی په سودخور دي د الله تعالی چې دینه لعنت وی کنه یا په سود باندې د الله لعنت وی ګناه یا ګناګار ته نسبت کوو نو دي کې بیا هم گنجائش ته خو
سیده براه راست چې دین هغه مسلمان مخاطب کول دا لعنت نه دی پکار. نو دغه خلکو دا سزا دی کې بیان شو چې د دوی نه دیو به همیشه په دغه لعنت کې پراته یې نه د الله د رحمت نه به همیشه لري دوزخ کې، او د دغه نه بنا د دوی نه عذاب کې څه تخفیف او آسانی کیږي، نه بوته مهلت ورکول کیږي. اخیری آیت چې کوم د مشرکین او عقیده وا چې دا یو معبود وطن آشنا ښکارېدون، الله فرمایي چې نه، معبود هم ستاسو یو دی، دغه نه علاوه بل څوک معبود نشته، هم هغه بخونکې مهربانه دی. مې ورته وکړي ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان چې کفر وکړو او ماتو او مړ شو هم کفارون او هغه کافرانو، اولئک هندغه خلق علیهم پدوی باندې لعنت الله، لعنت د الله والملائکه او د فرشتو او الناس اجمعین او د ټول خلقو، خالدین فیها دوی به همیشه په دغه لعنت کې، لا یخفف عنهم العذاب، لا یخفف نبش سپکول عنهم العذاب د دوی نه عذاب، ولا هم ينظرون بدوی ته مهلت ورکول شي. ما الهکم اله واحد، او معبود تاسو یو معبود دی، لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه الرحمن الرحیم بخون کې مهربان دی. صدق الله.